سلامونه قرآن درنو مینوونکي دوستانو، نن در سره یو ډېر افسوسناک خبر شریکوم چې یو څو میاشتې مخکې یوه ناوې جینۍ چې د کور نه وتې وه، هغې ناوې پسې نن خپل خاوند خودکشي وکړه، یعنې ځان یې قتل کو او ځان یې په سیند باندې لاهو کړی دی. دغه ټول تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو، دغه ویډیو همدا اوس زموږ مخې ته تېره شوه چې هلک ځان ووژلو د جینۍ دپاره او مور یې اوس څه وایي. دغه ټول حقیقت یې مور بیان کړی دی. د نن نه څو میاشتې مخکې یو هلک چې د یوې جینۍ سره یې ډېر په مینه واده کړی و او تقریبا 2-3 میاشتې ورسره هم تېرې کړې وې چې په دې کې د دوی هېڅ قسمه څه ناراضګي جنګ جګړې نه وې راغلې. خو د دغې جینۍ د واده 2-3 میاشتې شوې وې چې 2-3 میاشتې کې دغه جینۍ بیا د کور نه ووتله او مور یې ټول حقیقت ښکاره کړو چې زما زوی دغه جینۍ ډېره په خوښه کړې وه او هېڅ قسمه داسې جنګ جګړې زموږ په کور کې نه وې راغلې، ځکه چې موږ به د هر ځیله بوتله که چېرته به د دې زړه وغوښتل موږ به ورته منامني نه کوله. او مور یې دا هم وایي چې موږ دغه جینۍ ډېره خوشحاله ساتله، خو پته نه لګي چې په کومو داسې وجوهاتو دې د خپل کور پرېښودو او د کور نه ووتله چې په دې باره کې موږ پولیسو ته هم اطلاع ورکړې وه. موږ ورته CCTV فوټیج هم ښودلي وو، خو معلومه نه وه چې څه داسې خبره وه چې دې خپل کور پرېښودو او د کور نه ووتله. خو په دغه باره کې یوسف جان ترې یوه انټرویو هم کړې وه چې بیا ټولو خلکو ته معلومه شوه، نو بیا به ورته خلکو دغه پیغورونه ورکول چې ستا ښځه څنګه لاړله، څنګه د کوره ووتله، آیا ستا کور ته واپس راغله، پیدا کړه او که نه. نو کله به چې هلک خلکو دغسې خبرې کولې، نو په دغه وجه د هلک تنګ شو او د کور نه بهر ووتو او د نوښار نږدې سیند ته یې ځان ورسولو چې هلته یې بیا د یو اوچت زینه یعنې د نوښار د سیند د پل نه یې ځان راغورځولی سیند ته او خودکشي یې کړې ده. او مور یې دا وایي چې موږ دې جینۍ پسې بیا هم ورلو چې معلومات یې وشو. موږ ورپسې په جرګه ورلو او ورته وویل چې ته خپل کور ته راځه. نو چې کله موږ هغوی ته ورلو، نو هغې زما د زوی نه مخ واړولو او زما زوی به دغه خبره کوله چې که دا مې واپس رانهوسته او ما سره رانله، نو زه به خودکشي وکړم. خو چې کله موږ راواپس شو، نو دې هلک 2-3-4 ورځې کور کې تېرې کړې او بیا به یې د نشې ګولۍ هم خوړلې چې په دغه ورځ یې هم دغسې کار کړی و چې بیا روان شو او د سیند طرف ته. ما ورپسې ډېر کوشش وکړو خو رامنې نه شو او چې پل ته ورسېدو، نو خودکشي وکړه. په دغه موقع باندې د ریسکو 11-22 ټیمونه هم موجود وو او دوی زموږ دا زوی بچ نه کړو او لا تر اوسه پورې زموږ چا هېڅ مدد نه دی کړی، چې لا تر اوسه پورې زموږ طرف ته هېڅ توجه نه ده کړې او لا تر اوسه د هغه مړی نه دی پیدا شوی او په سیند کې ورک دی. دوستانو، واقعا دا ډېره یو د افسوس خبره ده چې داسې کار کېږي او ریسکو 11-22 موجود وي. نو دوستانو، واقعا دا یو ډېره د غم خبره ده چې یو طرف ته ترې ناوې ښځه لاړله او بل طرف ته دې هلک خودکشي وکړه چې ځان یې په سیند لاهو کړو د یوې ښځې دپاره. دوستانو، هېڅکله داسې نه دي کول پکار او الله پاک دې په داسې خلکو باندې رحم وکړي. دوستانو، واقعي دا یو د غم ډېر ډک خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، نو لایک شیر کړئ، چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې تلو. الله په امان.